ملګرو سلامونه. ځینې کلمې شته دي چې خبریالان یې په تلفظ کې تېروتنه کوي یا یوه کلمه د بلې پر ځای تلفظوي. په هغو کې یو هم توان او تاوان دی. ځینې رسنوال توان هم د تاوان په ډول تلفظوي یا تاوان ته نږدې تلفظوي. اصل توان چې دا عربي کلمه ده او که تاسو فزیک ویلی وي هغه کې هم هارس پاور موږ پښتو کې د اس توان په نوم ژباړو. نور هغه د فزیک خپل فرمول ده خو دلته موږ د ده تلفظ ته راځو. توان د ځوان په ډول تلفظ کیږي یا د ځوان سره هم قافیه دی. د وس او قدرت معنا لري او ځینې خبریالان بیا د توان په ځای توان یا تاوان وایي. نو جمله یوه دا ده چې متقاعدین اوس د دې توان نه لري چې کار وکړي، یعنې توان به یې وایي، توان یا توان به یې نه وایي. بل د هغه د اختر لپاره د جامو ګنډلو او وچې میوې د پیرلو توان نه لري. نو دغسې جملو کې ورسره پام وکړئ او سم یې تلفظ کوئ، ځکه چې ناسم تلفظ سره دا یوه لویه تېروتنه ده. هغه هم د داسې کسانو چې رسنیو کې ناست وي او ډېر کسان ورته غوږ وي. او تاوان چې د زیان ته وایي، یعنې توان وس او قدرت څه، تاوان زیان څه، او د نادان په وزن دی تاوان. د سختو سیلابونو له امله د ودانیو بنسټونو ته ډېر تاوان اوښتی یا زیان اوښتی یا تاوان رسېدلی، یا پانګوال شاوخوا 9 میلیارده ډالره تاواني شول. نو خدای وکړي د دې دوو کلمو سم تلفظ باندې به تاسو پوه شوي یاست. ښه وخت.